که چیرې کورني مفسدات کورني جنګونه ډیر وي نو د دې څه د ځان ساتلو دپاره ښه تدبیر دا دی چې ډیر کسان دې په یو کور کې یو ځای نه سره اوسېږي ځکه د ډیرو زنانو په یو ځای کې اوسېدل دا خپله یو د فساد سبب ګرځي یعنی کور کې اور د ځای راوځي چې ډیر بېشونه سره ګډ وي ډیر خلک سره ګډ وي نو که چیرې فساد راځي جنجالونه راځي جنګونه راځي د ښځو په منځ کې نو ښه طریقه دا ده چې بېشونه دې سره وي حکیم الامت مولانا اشرف علي تهنوي رحمه الله په انبیاو کې ډېرو چا دی علم د خدای ذاتي صفت دی که چیرې په اخلاص سره لږ عمل هم وسي نو هغه به قبولیږي که چیرې اخلاص په ځان کې نسې راوستلی نو د ځان د ښکاره کېدلو دپاره هم هغه عمل مه کوه په خالص ذهن باندې که چیرې یو کار وسي نو هم قبولیږي یعنی نه دې ځان ښکاره کېدل مقصود وي نه دې د الله دپاره نیت کړی وي بس هسې یو کار دې کوې نو هم به قبول سي نو کم سے کم که په اخلاص د الله دپاره یو کار نسې کولی نو د ځان د ښکاره کېدلو دپاره هم مه کوه ریا هم په ځان کې مه راوله نو هم به هغه عمل ارمان لرم نبی چې کله پیغمبر شو بیا د مکې نه مسافر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې یو څوک د یو کشنوټې مرغۍ د زالګۍ برابر هم مسجد جوړ کړي الله به د ده دپاره په جنت کې کور جوړوي حکیم الامت مولانا اشرف علي تهنوي رحمه الله فرمایي چې د دې څه معنا چې د مرغۍ د زالګۍ غوندي نو دا خو ډېر کوچنی مسجد دی په دې خو کار نه اخیستلی کېږي هغه فرمایي چې دا مبالغه د هرې ژبې حسن بلل کېږي نو د دې حدیث مطلب دا دی که چیرې په مسجد کې سړی دومره لږ روپۍ هم ولګوي چې د ده په حصه کې د یو زالګۍ غوندې حصه راسي نو هم به الله جل جلاله د ده دپاره په جنت کې کور جوړوي نو پکار دا ده چې چیرې هم مسجد جوړېږي کم سے کم 1,000 روپۍ 2,000 روپۍ خو پکې ورکړه یو مسجد 2 مسجد چې په کوم ځای کې دې ولیدل مسجد جوړېږي بس څه نه څه ضرور ورکړه که چیرې د یو زالګۍ غوندې یعنی دومره لږ قدر هم څوک ولګوي الله به د ده دپاره په جنت کې د مزید خاوند لوی مرتبې دی نو ګرانه د حرص د تقاضا په عمل کولو سره زړه نه مړېږي ځکه د انسان د طبیعت خاصه دا ده که چیرې د ده سره د مال 2 ځنګلونه هم وي سره زر او سپین زر د اوبو رنګه پکې بهیږي نو ضرور به دی د دریم طلبګاره وي بس دا خیال کول چې زه به یو وارې دا ګناه وکم بیا نه کوم یو وارې به دا کار وکم بیا نه کوم نو دا هېڅکله نه ختمیږي ځکه انسان حریصه دی دی غواړي چې بار بار دا کار وکړي چې څومره هم ډیر کوي نو د ده زړه به نه مړېږي